د نړۍ خطرناکترین زندان. تاسو به په امریکایي فلمونو کې د خطرناکو زندانونو صحنې لیدلې وي، خو دا ځل د رښتیا او حقیقي زندان په اړه خبرې کوو. دا زندان د السلوادور په هیواد کې موقعیت لري. نوم یې دی سنترو ډي کانفینامنتو دل تروریزمو. په بخښنې سره چې دا د السلوادور ژبه ده او سم مې تلفظ نشوای کړلی. دا د همدې زندان نوم دی چې مخفف یې دی سیکاټ. سیکاټ یو ډېر غټ زندان دی چې 7 چنده د فوټبال د لوبغالي په اندازه مساحت لري او د 40,000 بندیانو لپاره جوړ شوی، خو بیا هم دا زندان دومره لوی نفوس لپاره خورا کوچنی دی. د دې هیواد ولسمشر نایب بوکلیر نومیږي چې د نړۍ خطرناکترین هیواد یې په امنترین هیواد بدل کړ. هغه په کمه موده کې وکولای شوای د السلوادور خطرناک قاتلین او د مافیا خطرناک غړي ونیسي او همدې جیل ته یې واچوي. چې دا زندان یعنی سکاټ یې خاص د همدې مجرمینو لپاره جوړ کړی. تر اوسه یې د جوړولو 1 کال کیږي، خو تر اوسه ډک شوی نه دی، ځکه تر اوسه 14,000 کسان کې بندیان دي. د دې زندان مامورین دې بندیانو ته د انسان په سترګه نه ګوري او دا بندیان یوازې د ترورستانو په نوم پیژني. راځئ اوس د زندان په اړه وغږیږو. لومړی د زندان د بهره شروع کوو. کله چې یو څوک وغواړي زندان ته داخل شي نو له 7 چک پوینټونو به تیریږي. لومړی چک پوینټ د زندان څخه 1 کیلومتر لرې دی. حتی که خبریالان هم ورننوځي باید ټول وسایل یې په خورا دقت وکتل شي او موټر یې هم په خورا دقت سره چک کړل شي. دا ټول تلاشۍ په همدا 7 چک پوینټونو یا دروازو کې په ډیر دقت سره ترسره کیږي. همدا یې لامل دی چې په داخل د زندان کې هیڅ کوم فساد نه کیږي او هر څه ښه روان وي. نه کوم مخدراتو کې داخلېدای شي او نه کوم موبایل. کله چې د جیل وروستۍ دروازې ته ورسیږي نو هلته هم د میدان هوایی په څیر تلاشي شروع کیږي. ټول وسایل په پوره دقت سره څیړل کیږي او ټول وسایل په مخصوص ځای کې ایښودل کیږي. دا هر څه د یو خبرنګار د داخلېدلو په اړه وو. یو زنداني یا متهم په دا ډول نه داخلوي، د هغه داخلول دې زندان ته بل ډول وي. په دې زندان کې یعنی په سیکاټ کې هیڅ څوک نشي کولای د بندي کس سره ملاقات وکړي. یوازې وکیل کولای شي چې د زنداني کس سره خبرې وکړي. یعنی کله چې یو مجرم دې زندان ته راشي نو هغه د زندان نه د بهر نړۍ سره نور هیڅ تعلق نشي لرلای او حتی د خپل کورنۍ سره هم خبرې نشي کولای. په دې زندان کې داسې آلې نصب شوې چې هیڅ ډول موبایل یا مخابراتي شبکې کار نه کوي او هیڅ سیګنال نه ورکوي. د همدې زندان مامورین یا پولیسان د مخابرو څخه ګټه اخلي. اوس راځو دې ته چې یو زنداني په څه ډول دې زندان ته داخلوي. اول دا چې زنداني چې کله زندان ته داخلوي باید کاملا لوڅ لغړ وي. بیا یې د اکسرې ماشین ته وروړي. هلته یې اکسرې اخلي تر څو په بدن کې څه نه وي تیر کړي. حتی که په معده کې هم څه وي نو په دې دستګاه باندې معلومېدای شي. کله چې دا مرحله ختمه شوه بیا نو زنداني ته یو ځان پاک، یو جوړ کالي او یوه رجایي ورکول کیږي او په داسې شکل یې زندان ته ننباسي چې پښې او لاسونه یې هم تړل شوي وي. یعنی دوی باید پرته له ځمکې نور شاوخوا ځایونه ونه ویني. کله چې دا زندانیان په خپلو اتاقونو کې وي بیا هم د دوی پر سر د همدې زندان مامورین ولاړ وي. هم له پاسه د دوی څارنه کیږي او هم له نږدې څخه. د دې زندان اتاقونه نسبتاً غټ دي چې په هر اتاق کې 100 بندیان ځای پر ځای کړي دي چې په دې اتاق کې تشنابونه، دیوالونه او دروازې هم نه لري او د دوی د څملاستو کټونه هم 2 منزله وي. بالښت او توشکه یا بل څه هم نه لري. دوی مجبور دي په همدې وسپنیزه کټونو څملي. په السلوادور هیواد کې اعدام کول شتون لري، خو دا زندانیان نه اعدام کوي ځکه د دوی لپاره داسې حکمونه شته چې د اعدام نه هم بدتره دي. د دې زندان څخه تر اوسه یو کس هم نه دی آزاد شوی ځکه د دې زندان ټول عمر تر اوسه 1 کال دی چې جوړ شوی او د دوی د زندان د بند سزا د 20 کالو شروع تر ابده پورې به په دې زندان کې بندیان وي. په دې زندان کې هیڅ کله هم برېښنا نه ځي او 24 ساعته ټول زندان لکه ورځ رڼا وي.
چې دا رڼا هم د زندانیانو لپاره کیدای شي یو لوی عذاب وي چې شپه او ورځ یې د دوی اتاقونه رڼا کړي وي چې له امله یې خوب هم په سمه توګه نشي کولی. په داسې زندان کې د دوی داخلي آرامتیا له منځه ځي او د ټولو نه یې بدتره لا دا ده چې دوی هیڅ نه پوهیږي چې اوس څو بجې دي، ورځ ده که شپه ده، حتی دوی نه پوهیږي چې دلته یې څومره وخت تیر شوی. په دې سزاګانو سره هر زندانی ډیر غوسناک او قهرجن وي، خو سره له دومره قهر دوی هیڅ هم نشي کولای او باید سرونه یې ټیټ نیولي وي چې له دې سره د دوی قهر او غضب نور هم زیاتیږي. او کله چې یو پولیس غواړي بهر ته ووځي یا د زندان محوطې ته لاړ شي، د دوی تر پښو لاندې داسې شګې وي چې که هر څومره ورو هم قدمونه ووهي بیا به هم د همدې شګو غږونه تر لرې فاصلو هم تر غوږو کیږي. زندان په دریو لویو دیوالونو احاطه شوی چې آخرنی دیوال یې 9 متره لوړوالی لري او پر سر یې داسې وسپنې لګېدلې چې برق یا برېښنا جریان کې لري. خلاصه دا چې د دې زندان څخه تیښته یو خیال دی او هیڅ امکان نه لري، حتی که د زندان یو فاسد پولیس هم د زنداني سره په تیښته کې مرسته وکړي بیا هم نشي کولای. هر ورځ لس نفره زندانیان جدا کوي ترڅو د نیم ساعت لپاره خپل بدن ته حرکت ورکړي، یعنی سپورت وکړي، ترڅو یې په راتلونکي کې بدن بیا حرکت نشي او شل نشي. مخکې له دې چې نایب بوکلیر د السلوادور رئیس جمهور شي، د زندانیانو خلک ډیر ځورول، یعنی د السلوادور خلکو له دوی وحشت کوله ځکه دوی ته د خلکو مرګ داسې و لکه یو چرګ چې حلاله وي. د السلوادور رئیس جمهور وایي دا هر یو زندانی چې تاسو یې ګورئ د هر یو په سلګونه کسان وژلي، نو ځکه مې د دوی لپاره داسې یو زندان جوړ کړی. هیڅوک باید په دې وحشیانو زړه ونه سوځوي. په دې هر اتاق کې مختلفې ډلې شتون لري چې دوی په خپلو کې هم سره دښمنان وو، خو دوی یو بل ته څه نشي ویلی او نه یو د بل سره جګړه کولی شي. په دې زندان کې دوی یوازې د یو کس نه ډارېږي، هغه پولیس چې دوی ته په ځیر ګوري. کله چې دې زندان ته یو خبریال ورننوځي نو دوی د زندان د مسؤلینو څخه ګیله کوي چې تاسو په دې سزاګانو سره د حقوق بشر څخه سرغړونه کړې ده، دا یو ښکاره ظلم دی. خو کله چې دوی له مسؤلینو سره دا ګیلې شریکې کړي، د زندان مسؤلین دوی ته وایي راشئ چې زه د زندانیانو په اړه معلومات درکړم. په دې وخت کې دوی د یوه زنداني یوه دوسیه راواخلي او د خبریال مخې ته یې کیږدي او ورته وایي دا دوسیه ووایه. کله چې خبریال دا دوسیه ووایي، په دې کې یوازې د یوه زنداني د قتل، تجاوز، د مخدره توکو قاچاق، د انسان قاچاق او همدارنګه نور جرمونه هم ثبت شوي وي. نو دلته وي چې خبریالان هم قناعت وکړي. د السلوادور خلک اوس نایب بوکلیر ته دعاګانې کوي چې د داسې خلکو څخه وژغورل شول او کولی شي په امنیت کې ژوند وکړي. خو که بیا هم په دې زندان کې یو زنداني یو خلاف کار وکړي او یا هم جنجال وکړي، نو دوی یوه تیاره اتاق ته لیږدوي چې هلته به څو اونۍ تیروي. د دې زندان بندیانو ته 3 وخته خواړه ورکول کیږي چې دا یې خواړه دي: وچه ډوډۍ، لوبیا او یو تروش شی دی چې زما یې په پښتو نوم نه دی زده، خو تروشې مستي غوندې مزه کوي. په میاشت کې 2 ځلې دوی ته مکروني او وریژې ورکول کیږي، خو په خواړو کې دوی ته اصلا غوښه نه ورکول کیږي، که د چرګ غوښه وي، که د ماهیانو وي او یا نورې غوښې وي. نایب بوکلیر وایي چې تر اوسه دا زندان نه دی ډک شوی ځکه دا زندان د 40,000 کسانو لپاره جوړ شوی او تر اوسه 14,000 کسان کې بندیان شوي. د ده مطلب دا هم کیدای شي چې آزاد او پټو خلافکارانو ته دا وښایي چې ستاسو لپاره نور ځای هم په دې زندان کې شته او موږ د دې په لټه کې یو چې تاسو هم ونیسو او دا زندان در باندې ډک کړو.